بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان د تاریخ قاتل پنځمه برخه. ګرانو وطنوالو، د نهم ټولګي یعنی د نهم کلاس نه تر د 14م ټولګي یعنی د 14م کلاس پورې د پاکستان په درسي کتابونو کې د جنرال ضیاء الحق د حکومت په باره کې داسې لیکي. اولنې، په بار د انتخاباتو ملتوي کول د ضیاء الحق کودتا د حالاتو مطابق یوه ډېره ښه فیصله وه. دویم، جنرال ضیاء ډېر د زړه نه د جناح په شان په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول غوښتل. دریم، په آخر کې د هغه اسلامي احکام رامنځته کول د پاکستان د جوړولو اصلي هدف ترلاسه کړی و. څلورم، جنرال ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی و چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي. پنځم، په طبیعي توګه هغه زموږ د مننې او د مبارکۍ مستحق دی. اوس به راشو دې یوې خبرې ته. اولنۍ خبره چې په بار د انتخاباتو ملتوي کول د ضیاء الحق کودتا د حالاتو مطابق یوه ډېره ښه فیصله وه. جواب: جنرال ضیاء په څو واره د انتخاباتو وعدې وکړې او بیا ماتې کړې. د دولت مشران چې د خلکو د دوکه کولو لپاره غلطې ژمنې کوي هغه بیا د خلکو لخوا رد شي. مګر ضیاء الحق ته پته وه چې هغه هیڅوک هم نشي کنټرول کولی، ځکه چې د هغه اقتدار د ټوپک په بنیاد ولاړ و، نه چې د ولس د طاقت په بنیاد. په قرآن شریف کې دي چې هر مسلمان باید خپله خبره وساتي. د انتخاباتو ملتوي کول ضیاء الحق صرف د خپل اقتدار د اوږدولو دپاره کوو. دا کار هغه نه د پاکستان لپاره کړی و او نه د پاکستان د ولس لپاره. دویمه خبره چې ضیاء الحق ډېر د زړه نه د جناح په شان په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول غوښتل. جواب: اول خو جناح چېرته هم په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول نه غوښتل او نه جناح په خپله مسلمان و. خو چې څنګه جناح د اسلام پاک نوم د سیاست دپاره استعمالولو، نو هم دغسې ضیاء الحق هم د خپل اقتدار دپاره د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم استعمالولو. جناح چېرته هم د قوم سره دا وعده نه وه کړې چې د ملک نظم و نسق به د پاکستان فوج چلوي، چې د هغوی د ویرې نه به قوم شپه او ورځ د ویرې ژوند تېروي او ښځې به د پولیسو د اړخه په کوتکو وخیل کېږي. میډیا به د جبر د لاندې وي او حقیقت به ولس ته د ویرې نه نشي ښودلی. درېیمه خبره چې په آخر کې د جنرال ضیاء اسلامي احکام منځته راوړل د پاکستان د جوړولو اصلي هدف ترلاسه کړی و. جواب: د پاکستان د جوړولو اصلي هدف دا نه و چې دلته د اسلامي نظام رامنځته شي، بلکې اسلام د برصغیر هند د مسلمانانو د راغونډولو لپاره جناح او انګریزانو د وسلې په توګه استعمال کړی و. کله چې پاکستان جوړ شو او جناح سره د خپلو ملګرو د دلي نه پاکستان ته را روانېدو، نو اسکندر میرزا ترې پوښتنه وکړله چې ته به په پاکستان کې اسلامي نظام قایموي؟ نو جناح وویل بالکل نه، زه به په پاکستان کې یو ماډرن نظام جوړوم. څلورمه خبره چې جنرال ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی و چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي. جواب: نو که چېرې ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی و چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي، نو بیا ولې په دې دنیا کې خدای پاک د دوزخ په لمبو کې هیره کړو چې پته هم نه لګي چې د ده مړ وجود د ده هم و او که د بل چا و. پنځمه خبره چې په طبیعي توګه هغه زموږ د مننې او د مبارکۍ مستحق دی. جواب: په طبیعي توګه هغه د مننې او مبارکۍ مستحق نه دی، بلکې د لعنت مستحق دی چې شپه او ورځ پې لعنت وویل شي چې د هغه د لاسه افغان ولس او افغانستان تباه او برباد شوی دی او په میلیونونو افغانان په خپل وطن کې بېکوره شوي وو او 15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې مهاجر شوي وو. په میلیونونو افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. لهذا جنرال ضیاء د مینې او مبارکۍ مستحق نه، بلکې د لعنت مستحق دی. د پنځم او دوم ټولګي په درسي کتابونو کې لیکلي شوي دي چې سید جمال الدین افغاني په افغانستان کې زیږېدلی و او بیا نظریه پاکستان په سید جمال الدین افغاني پورې تړلې ده چې هغه پان اسلامیست و. خو زه به اوس راشم پان اسلامیزم ته چې دا پان اسلامیزم څه شی دی. پان اسلامیزم یوه سیاسي ایډیالوژي ده
چې د یو اسلامي هیواد یا دولت د لاندې د مسلمانانو د یووالي ملاتړ کوي. نو اوس به راشو سید جمال الدین افغاني ته. د پاکستان په دې درسي کتابونو کې لیکي چې سید جمال الدین افغاني د هندوستان د مسلمانانو سره همدردي لرله. نو راځئ چې دې ته اوس وګورو چې سید جمال الدین افغاني د هندوستان او د هندوستان د مسلمانانو په باره کې څه نظر درلود. سید جمال الدین افغاني د کال 1854 او کال 1859 په منځ کې هندوستان ته تللی و. بیا په کال 1889 کې او د دې نه پس د کال 1880 نه تر د کال 1881 پورې په هندوستان کې و. په دې دوران کې هغه تقریرونه هم کړي دي او مقالې هم لیکلي دي چې هغه په کال 1884 کې په کلکته کې د مقالات جمالیه په نوم باندې چاپ شوی وي چې په هغې کې د هندوستان او د هندوستان د مسلمانانو اړوند د سید جمال الدین افغاني خیالات په بشپړ توګه بیان شوي دي. په دې مقالو کې نه د پان اسلامیزم ذکر شته، نه پکې د یو لیډر او یا د یو ریاست د لاندې د مسلمانانو د راټولېدلو ذکر شته. البته په دې کې د هندوانو او د مسلمانانو د یووالي خبره کوي او د هندوستان د مسلمانانو د بهر دنیا د مسلمانانو سره د یووالي پکې اډولس ذکر نشته. او د پاکستانیانو په پلار په سر سید احمد خان سختې نیوکې کړې دي چې د انګریزانو په لاس کې د نفرت او کرکې نه ډکه وسله ده. د دې نه پرته سید جمال الدین افغاني وایي چې په دې کې شک نشته چې د ژبې یووالی د یو ملت د شتون لپاره د مذهب نه هم یوه ډېره ښه وسیله ده، ځکه چې خلک مذهبونه ډېر زر بدلولی شي خو ژبه بدلول ډېر زیات وخت اخلي. هغه چېرته هم ځان مذهبي معاملاتو ته متمرکز نه دی ښودلی. هغه په 8 د نومبر کال 1882 کې په کلکته کې په خپل یو چرګ وایي چې انساني ارزښتونه د هندوستان نه نورې دنیا ته خپریږي. د پیرس په ژورنال العروه الوثقه کې سید جمال الدین افغاني لیکي چې یو مذهبي بانډ د مختلفو عقیدو د خلکو ملي اړیکې د نظر نه نشي غورځولی. د هندوستان مسلمانان باید د غیر مسلمانانو سره همکاري وکړي او د ملي ګټو په خاطر پکار ده چې دوی په خپل منځ کې سره یو موټی شي. په 23 د اپریل کال 1883 کې د پیرس په یو بل ژورنال ال فلورسنګ ډالټ کې سید جمال الدین افغاني د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې د یووالي او اتحاد خبرې کړې دي، نه چې د مسلمانانو لپاره ځان لا خبره کړې وي. په سپتمبر او اکتوبر کال 1881 کې سید جمال الدین افغاني د حیدرآباد دکن په یو ژورنال موالم شفیق کې په 2 موضوعونو کې په سر سید احمد خان سختې نیوکې کړې وې او سر سید احمد خان ته سپی ویلی وو او ویلی وو چې دی واجب القتل دی. هغه په هندوستان کې د مذهب او د ملت پالنې په اړوند د خپل نظر تبلیغ کولو. هغه په دې عقیده وو چې د ژبې ډېر لوی طاقت دی. هغه به ویل چې حتی یوه مذهبي ټولنه هم کولی شي چې نور هم غښتلې اوسي که چېرته دا ګډه ژبه ولري. نو د پاکستان په درسي کتابونو کې داسې ولې لیکل شوي دي چې د پاکستان نظریه د سید جمال الدین افغاني سره تړلې ده؟ آخر دا هر څه دوی په کم منطق کوي. د سر تیودور موریسن چې د محمدن انګلو اورینټل کالج علیګړ پرنسپل او د وایسرای د لیجسلیټو کونسل ممبر هم پاتې شوی و، په باره کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي په 14 ټولګي کې داسې لیکي چې موریسن خپل کتاب په کال 1813 کې چاپ کړی و او د موریسن نوم هم غلط لیکلی دی. د موریسن په ځای مارلین لیکلی دی، حالانکه د هغه کتاب په کال 1899 کې په لندن کې آرچیبل کانسټیبل چاپ کړی و. د سر ډاکټر محمد اقبال اړوند د پاکستان د دریم ټولګي نه واخله تر د 14 ټولګي پورې د پاکستان په مختلفو صوبو او د مرکز په درسي کتابونو کې داسې لیکل شوي دي چې هغه د برطانیې نه په فلسفه کې ډاکټري کړې ده، خو اقبال د جرمني د مینخ د ښار نه په فلسفه کې ډاکټري کړې وه. بیا دوی لیکي چې اقبال اعلی تعلیم د کیمبرج او د لندن د یونیورسټیو نه کړی و. هغه دلته چېرته هم درس نه و ویلی، بلکې د کیمبرج یونیورسټي اقبال له د ریسرچ سرټیفیکیټ ورکړی و چې هغه ډیګري نه ده. بل دوی لیکي چې اقبال په وکالت کې ډیګري اغشتې وه، خو هغه د دنیا د یوې یونیورسټۍ نه هم په وکالت کې ډیګري نه و اغشتی. د پنجاب د 8م ټولګي په درسي کتاب کې د چودھری رحمت علي په باره کې لیکل شوي دي چې اقبال د کوم ریاست خبره په کال 1913 کې کړې وه، نو چودھری رحمت علي
هم د هغه ریاست لپاره د پاکستان نوم تجویز کړی و. حالانکه سر محمد اقبال د 1934 کال د مارچ په 4 خپل یو انګریز ملګری ایډورډ جان تامسن ته په یو لیک کې لیکلی و چې ستا د لیک نه مننه، مګر تاسو یو ډیره سخته تېروتنه کړې ده کومه چې زه په چټکۍ سره په ګوته کول غواړم، ځکه چې زه خورا جدي ګڼم. تاسو ماته د پاکستان په نوم د سکیم اصلي لوبغاړی ویلی دی، خو پاکستان زما سکیم نه دی. هغه څه چې ما د کال 1930 د الهاباد په خپل خطاب کې وړاندیز کړی و، هغه د هند په شمال لویدیځ کې د مسلمانانو یو ولایت یعنی صوبه جوړول و چې هغه ولایت به د هندوستان یو برخه وي. اقبال د دې صوبو نومونه داسې اغشتي وو: صوبه سرحد، بلوچستان، پنجاب او سند، خو د بنګال پکې د سره نوم هم نو اغشتي. نو اقبال خواړو د مسلمانانو لپاره د ځان له د ریاست خبره چرته هم نه وکړي. اقبال په خپل خط کې دا هم لیکلي دي چې د پاکستان خبره خو په لندن کې سټوډنټس یعنی مسؤلینو کړې ده، زما د پاکستان ځان له د هیواد سره د سره څه تعلق نشته. خو پاکستانیان څه وایي چې اقبال د پاکستان خوب لیدلی و، نو هغه خو په حقیقت وایي چې د پاکستان د ګندګۍ دا ټوکری زما په سر مږ دی، خو دوی بیا هم هغه ته وایي چې نه تا خوب لیدلی دی. خو زمونږ افغانان وروڼه هم د چا نه کم نه دي. یو کس په ډاګه په ټلویزیون وایي چې زه د لوی افغانستان سره هیڅ تړاو نه لرم او نه لوی افغانستان غواړم. زه په پاکستان کې دننه د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو د حق خبره کوم، خو دا ځینې افغانان ورته وایي چې نه ته لوی افغانستان غواړئ. بل د پاکستان په درسي کتابونو کې لیکل شوي دي چې چودھری رحمت علي د هغه ریاست لپاره د پاکستان نوم تجویز کړی و چې د کوم ریاست لپاره په کال 1940 کې قرارداد لاهور منظور شوی و. حالانکه په دغه قرارداد کې هم د مسلمانانو لپاره د جدا ریاست خبره بالکل نه و شوې، بل دا قرارداد په کال 1940 کې منظور شوی و او چودھری رحمت علي په کال 1933 کې د پاکستان نوم تجویز کړی و. او هغه چې د پاکستان د کومو صوبو نومونه په پاکستان کې شامل کړي وو، نو په هغې کې د بنګال نوم بالکل شامل نه و. بل دوی لیکي چې چودھری رحمت علي په کال 1929 کې لندن ته د تعلیم لپاره تللی و، حالانکه هغه په اکتوبر کال 1930 کې د درس لپاره برطانیې ته تللی و. د لاهور د 14 ټولګي په درسي کتاب کې لیکي چې چودھری رحمت علي د ډبلن د یونیورسټۍ نه د بیرسټر اټ لا ډیګري اخیستې وه، خو هغه د عام وکالت ډیګري د ډبلن یونیورسټۍ نه اخیستې وه، د بیرسټرۍ ډیګري یې نه وه اخیستې. بل دوی لیکي چې چودھری رحمت علي په 12 د فروری کال 1951 کې په اروپا کې مړ شوی و او په ووکینګ کې ښخ شوی و، خو هغه په 3 د فروری د ورځې په 1 بجه مړ شوی و او په کیمبرج کې په نیو مارکیټ روډ باندې قبرستان کې ښخ کړی شوی و. د دې موضوع اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګرانو وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.